تاسو ګوره په دنیا کې چې د انسان کم جذباتي تعلقات دي، د جذباتي تعلقاتو انداز دا په دوه شکل وي. که هغه جذباتي تعلقات سړی د یو چا سره جوړي د محبت پر بنیاد جوړي، او که هغه جذباتي تعلقات سړی د یو چا سره جوړي د عظمت پر بنیاد جوړي چې دا ډېر د لوړې درجې سړی دی، نو که د محبت په شکل کې که د عظمت په شکل کې چې کله د هغې خپل محبوب ملاقات له سړی ورځي نو مخکې ډېره زیاته تیاری ورته کوي، مخکې د هغې دپاره سوچ و فکر کوي، مخکې د هغې دپاره تیاری کوي، او مخکې د هغې دپاره ځان تیار ساتي د هغې څه وروسته د خپل محبوب ملاقات ته ورسي. تاسو په دنیا کې لیدلی دي چې کله یو زنانه د خاوند کور ته د ودېدو په شکل راځي نو د هغې د خاوند سره د محبت تعلقات دي، نو هغې چې کله د خپل خاوند ملاقات له راځي نو هغې ملاقات ته دا د ابتدا څخه ډېره زیاته تیاری کوي. د هغه تیاری شکل یو شکل دا دی چې دا ظاهرا زیب و زینت او ځان ښایسته کول، او بیا دا د ځان سره فکر کوي چې زه به په دې ملاقات کې د خاوند سره څنګه خبرې کوم چې زه خاوند خوشحاله وساتم، زه خاوند راضي وساتم، زه د خاوند زړه خوشحاله وساتم، او زه د خپل خاوند زړه و ځان ته خپل کړم. نو د دې دپاره بیا زنانه فکر کوي، بیا زنانه د دې دپاره تیاری کوي، او د ډېره وخته څه د دې خبرو په فکر او په غم کوي، حالانکه هغه یو عارضي محبت دی، یو عارضي تعلق دی. د بنده چې د خپل رب سره کم تعلق دی دا حقیقي تعلق و محبت دی. ځکه الله تعالی والذین آمنوا اشد حبا لله، چې کم خلق مؤمنان دي د هغې زیات محبت د خپل رب سره دی. نو چې کله سړی لمانځه له راځي لمونځ د خپل رب سره ملاقات دی، نو آیا هغه به وختي د دې ملاقات دپاره تیاری نه کوي؟ هغه به د دې ملاقات دپاره سبا لباس نه اغوندي؟ هغه به د دې ملاقات دپاره ځان نه خوشبویه کوي؟ آیا هغې به په دې ملاقات کې دا کوشش نه کوي چې زما محبوب زما سره راضي او زما محبوب زما سره خوشحاله نو هغې به په دې ملاقات کې دا عادت خپلوي چې د خپل محبوب رضا او د خپل محبوب خوشحالي د دې په نصیب سي. نو د هغې شکل دا دی چې د ډېره وخته څه به دی د لمانځه په تیاری په سوچ کوي، او د ډېره وخته څه به دی د وختي بلا د اودس کړی، او د هغې څه وروسته به پاک او صفا لباس اغوستی، او بیا به وختي راغلی په سب کې به د خپل رب د ملاقات په انتظار ناست، او بیا چې کله لمونځ ودرېدی په لمانځه کې دی د خپل رب سره ملاقات او خبرې دي. چې کله دی په لمانځه باندې وایي الحمدلله رب العالمین، دا د خبره د الله تعالی څه ورته وایي، الله تعالی ورته وایي حمدني عبدي، زما بنده خو زما حمد ووایي. چې کله دی وایي الرحمن الرحیم نو الله تعالی دستي ورته وایي اثنا علی عبدي، بنده خو زما ثنا او صفت وکړي. چې کله دی وایي مالک یوم الدین نو الله تعالی جواب ورکوي ورته وایي مجدني عبدي، زما بنده خو زما ډېر عظمت او ډېر لویي بیان کړه. چې کله دی وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله عبادت زما کار دی، استعانت و مدد ستا کار دی. الله تعالی ورته وایي هذا بیني و بین عبدي، ای بنده زما او ستا دغه معاهده ده، بس ته عبادت کوه زه به دې مدد کوم. ورته چې دا معاهده وسوله نو الله تعالی ورته ولعبدي ما سأل، زما بنده چې څه غواړي هغه وغواړه. نو بیا بنده کله وایي اهدنا الصراط المستقیم، دا د بنده غوښتنه، صراط الذین انعمت علیهم، دا د بنده غوښتنه، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دا بیا د بنده غوښتنې. الله تعالی دې بنده ته وایي چې بس څه غواړې هغه راسه غواړه. زه دا وایم چې د جذباتي تعلقاتو بنیاد چې سړی د چا سره جوړوي، کله د هغې بنیاد محبت وي، او د محبت د تعلقاتو په خاطر چې کوم تعلق دی د هغې چې کوم ملاقات سړی کوي نو د خپل محبوب دپاره د ډېره وخته څه تیاری، او د خپل محبوب د ملاقات د ډېره وخته انتظاري، او په ډېر ښه شکل کوشش کوي چې د محبوب ملاقات وسي، په هغې ملاقات کې خپل محبوب د ځانه راضي وساتي، او